اشرف غنی وایي چې د هېواد د اقتصاد او سیاسي ناکامیو ریښې په فساد، زورواکۍ او بهرنیو لاسوهنو کې وې. نوموړي لا ټولو فسادونو پرده پورته کړه. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د خپل پودکاسټونو په لړۍ کې د هېواد د وروستیو 40 کلونو د جګړو، اقتصادي ګډوډۍ او د نړیوالو اړیکو د سیاست په اړه پراخې خبرې کړې دي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د قاچاق، فساد او زورواکو واکمني د دولتونو د بنسټونو د کمزورۍ اساسي لاملونه وو. نوموړي په خپلو څرګندونو کې د هرات، ننګرهار، کندهار، نیمروز او نورو سیمو اقتصادي او سوداګریز ارزښتونه روښانه کړل او زیاته کړه چې د افغانستان د جګړو تر ټولو ستر تمویل د نشایي توکو له قاچاق څخه کېده. پخواني ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې یادونه وکړه چې یوازې په شلمه پیړۍ کې له شمالي لارو د نشایي توکو کلنۍ بیه 10 میلیارده ډالره وه، په داسې حال کې چې د سویلي لارې ارزښت تر 50 میلیارده ډالرو رسیده. هغه وایي دغه قاچاقي لارې نه یوازې روسیې او چین ته رسیدې، بلکې د ایران، بلوچستان او افریقا او اروپا بازارونو ته هم غځېدلې وې. نوموړي په خپلو خبرو کې د زمرد، مرمرو او رخام د معدنونو یادونه وکړه او ویل چې د دغو طبیعي شتمنیو په غلا او غیر قانوني استخراج کې هم زورواکو او مافیا پراخ رول درلود. د اشرف غني په وینا د هرات د جرس شریف مرمرو تر ایټالیا پورې سوداګریز اهمیت درلود، خو د دولت کمزورتیا له امله د شتمنۍ د قاچاق له لارې بهر ته وړل کېده. اشرف غني وویل چې د مالیې وزیر په توګه یې هڅه وکړه چې د هېواد عواید له 200 میلیونه ډالرو پورته کړي او ګمرکات مرکزي کړي، خو زورواکو او والیانو او زورمندانو کلک مقاومت کاوه. نوموړي په یوه خاطره کې وویل چې د هرات په جامع جومات کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړ او په پای کې وتوانید چې د ګمرکونو مرکزیت عملي کړي، خو د ده په وینا وروسته د زلمي خلیلزاد د فشارونو له امله د زورواکو قومندانانو او سیاستوالو ته د واک شریکولو پریکړه وشوه چې دا د اصلاحاتو د ناکامۍ اصلي لامل وګرځېده. له دې سره ښاغلي غني په خپلو خبرو کې د یو نیکال او ایټالیا د تیلو او غازو کمپنیو د پایپ لانونو پروژې یادونه هم وکړه. د نوموړي په وینا په 1990 لسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال امریکا او پاکستان هڅه وکړه چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان ته ورسوي، خو د امنیتي او سیاسي ستونزو له امله دغه پروژه ناکامه شوه. د پخواني ولسمشر په اند افغانستان کولای شي چې د جغرافیایي موقعیت له کبله د آسیا د زړه په توګه سیمهییزو او نړیوالو ترانزیټي دهلیزونو کې کلیدي رول ولوبوي. نوموړي د حیرتان، تورغونډۍ، زرنج، غلام خان او نورو بندرونو د اهمیت یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید د وارداتو او صادراتو ترڅنګ د ترانزیټ له لارې څو برابره عاید ترلاسه کړي. غني وایي چې هغه ته یو داسې دولت په میراث ورپاتې شوی و چې نیمه یې د زورواکو تر ولکې لاندې و. د هېواد دغه پخواني ولسمشر د کورنیو چارو وزارت یې د فساد تر ټولو لوی قانون وباله او ویې ویل چې ان د افغانستان هوایي ځواک د نشایي توکو په قاچاق کې ښکېل و. د نوموړي په وینا امریکا د افغانستان د راتلونکي په اړه جدي علاقه نه لرله. نوموړي یادونه وکړه چې په 2004 کال کې په برلین کنفرانس کې نړیوالې ټولنې کانې کړې وه چې د افغانستان لپاره 8.2 میلیارده ډالر مرسته ومني، خو د فساد او زورواکۍ له امله دا مرستې د بنسټیزو بدلونونو لامل نه شوې. غني په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان 3 انتخابه لرل: خدمتګار او پرمختیایي دولت جوړېدل، د مافیایي حکومت واکمني یا د بحرانونو پرلپسې دوام. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه دویمه او دریمه سناریو عملي شول، ځکه اصلاحاتو ته د فرصت پر ځای زورواکو ته واک ورکړل شو.